السلام علیکم دوستانو، ډیر ښه راغلاست. بیا هم هرکلی درته وایم، هر کله راشئ. امید لرم چې راته روغ او جوړ به وئ. دوستانو، په دې ویډیو کې د اسلام اړوند ځینې ابتدایي او عامې جملې درته لرو، کومې چې ډېرې ضروري او مهمې دي. نو ویډیو تر پایه تعقیب کړئ او زموږ یوټیوب چینل هم درسره سبسکرایب کړئ. راځو د جملو په طرف. ستاسې دین څه دی؟ What is your religion? What is your religion? ستاسې دین څه دی؟ What is your religion? زما دین اسلام دی. My religion is Islam. My religion is Islam. ته د چا په مذهب یې؟ Whose sect are you in? Whose sect are you in? ته د چا په مذهب یې؟ Whose sect are you in? زه د امام ابو حنیفه په مذهب یم. I am in sect of Imam Abu Hanifa. I am in sect of Imam Abu Hanifa. زه د امام ابو حنیفه په مذهب یم. I am in sect of Imam Abu Hanifa. د اسلام بناوې کومې دي؟ What are the bases of Islam? What are the bases of Islam? What are the bases of Islam? د اسلام بناوې کومې دي؟ د اسلام لومړی رکن یا بنا کومه یوه ده؟ What is the first base of Islam? What is the first base of Islam? What is the first base of Islam? د اسلام لومړی بنا کومه یوه ده؟ د اسلام لومړی رکن یا بنا کلمه طیبه ده. It is کلمه طیبه. It is کلمه طیبه. It is کلمه طیبه. د اسلام لومړی بنا کلمه طیبه ده. زموږ پیغمبر څوک دی؟ Who is our prophet? Who is our prophet? زموږ پیغمبر څوک دی؟ Who is our prophet? زموږ پیغمبر حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم دی. Our prophet is Muhammad Mustafa. Our prophet is Muhammad Mustafa. د هغه د پلار نوم څه دی؟ What is his father's name? What is his father's name? What is his father's name? د هغه د پلار نوم څه دی؟ What is his father's name? د هغه د پلار نوم عبدالله دی. His father's name is Abdullah. His father's name is Abdullah. د هغه د پلار نوم عبدالله دی. د هغه د نیکه نوم څه دی؟ What is his grandfather's name? What is his grandfather's name? د هغه د نیکه نوم څه دی؟ What is his grandfather's name? د هغه د نیکه نوم عبدالمطلب دی. His grandfather's name is Abdulmuttalib. His grandfather's name is Abdulmuttalib.
د هغه د نیکه نوم عبدالمطلب دی. ستا تر ټولو لویه هیله څه ده؟ What is your great ambition? What is your great ambition? ستا تر ټولو لویه هیله څه ده؟ What is your great ambition? زما تر ټولو لویه هیله د اسلام پرمختګ دی. My great ambition is the improvement of Islam. My great ambition is the improvement of Islam. زما تر ټولو لویه هیله د اسلام پرمختګ دی. My great ambition is the improvement of Islam. دا وې دوستانو د اسلام اړوند ځینې مهمې جملې چې تاسو ته مو په دې ویډیو کې در وړاندې کړې. دوستانو که ویډیو مو خوښه شوې وي ضروري در سره شیر او لایک کړئ. تر بله ویډیو چې زه ستاسو په خدمت کې حاضرېږم تر هغې د الله په امان هر چیرې چې یاست خوښ او خوشحاله اوسئ.